أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو سوچ خبر بده کې و د جنت جوړیدل او دای متعلق بحثونه چې څو جنتونه دي او څو دروازې دي او څو نمونه باندې دي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه حد الارواح کې بده باندې مستقل لیکل کړی دي او دا خبره ثابته کړي چې د کوم انسان د روح او دې په کار دا چې دا اوچت کې او د جنت په طرف باندې ور روان کی. لیکن مخکې د بحث نه اول خبره ده د جنت دومره قیمتي شی دی، دومره قیمتي زی دی، الله رب العزت ولی په داسې معمولی عملونو موږ تاسو ته راکړي. لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام کله چې انسان او د سوګي او به کلمه شهادت اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المطهرین د اوې د جنت اته دروازې بدل الله خلاصي. د دومره قیمتي څه په دې لګ عمل ول الله موږ لره کوي. مفسرین دغه ډېری وجه بیانوي خو ځان سره یاد ساته ده زمونږ الله ډېر مهربان دی، کریم ذات دی، د دې ذات د شان سره مناسب ده چې په معمولی عمل باندې خلکو ډېر ورکړي کار رګوګه بدل زیاته. دیم د عملونو اسمه معموله نخکاری لیکن واقع نفس الامر کې د الله په نسبت ډېر درانه دي. لکه روایت کې راځي موسی علیہ السلام رب العالمین له ویل چې موږ له ذکر وکړه چې سایه در باندې کو نو ویل چې لا اله الا الله دا وایا. ودا خو هم انسانان وایي چې موږ به څه خصوصي دي ودا دومره درنه دا کچیر د دلې په یو جانب کې دا واچولې شو د ټوله دنیا په بل جانب کې دا بیم پدرنی کی. هڅه موږ له معموله غو نخاري چې لا اله الا الله لږ وخت په لګي د الله په نسبت ډېر قیمتي اوچه د کلمه ده او ولله جنت ډېر قیمتي چې مفسرین دا خبره ذکر کړي د دې جنم محرومې دل پاتې کېدل د تاوان دي ځکه الله په معمولی عمل باندې دا ور کوي. کومه خبره ده چې جنت او جهنم جوړ شوی نو اوس په دې سره چې دا اوس جوړ دي دا خو انسانان ورزي د قیامت د حساب کتاب نه رسته و د جنت څخه پیدا او د جهنم. اهل علم فرمایي د دې وجه ده چې کله یو سزا یا یو بدلا چې له مقرر کړی شوی وي نو به دا غیر پر ادا کار ډیر په مینا محبت باندې کوي په نسبت سره دی چې سړی کار کوي او الله بدن نه مقرر کړی شي نو دا و حیران شي ما په اخر سره کول کیږي. دغه ترغیب او تشویق زید. دغه حدیث کې رسول الله فرمایي چې د جهنم سي سره له د نور یو خړه الله له شکایت وکي. الله رب العزت ورته ویل چې د دوه ساګانې تاسو بس یو د زمهریر د یخنی او بل د ګرمي. بل سورې غافر کې الله رب العزت دی باندې تصریح کړی دا چې د فرعونانو ارواح د جهنم لا سر مخام بوزم چې د جنت داخليدل او د جهنم داخليدل د حساب کتاب نه بروسي لیکن ارواح له الله دا سزا او پیدا ور کوي. رسول الله ملګری صحابه تابعین او تبع تابعین دا ټول په دې باندې متفق دي چې جنت او ور د پیدا شوی دي او شته. د دیو جن ابو الحسن الاشعری هغه خپل کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده چې د اهل سنت والجماعت په عقیده کې یو خبره ده الاقرار بالله چې اقرار وکړي په دې خبره باندې چې الله شته او هیڅ څوک د غسر شریک نشته دا موجود دي. ملائکه بد الله بندگان مني کتابونو باندې ایمان لري پر رسولانو باندې ولري
او بیا دا خبره ذکر کړې و چې زموږ د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې دا مسله ده چې جنت هم الله جوړ کړی دی او جهنم هم جوړ کړی دی او قیامت کې رب العالمین دا خلک ویني سوا دا هغه انسانانو چې زموږ الله په دې دنیا کې خپه کړی دی التبه الله تیزن لری کی حاصل دا چې د اهل سنت والجماعت په نسبت جنت او ور د دواړه پیدا دي شته قران کې الله فرمایي ولقد رآه نزلة دی نبی دا جبريل لیدل دی یو بل کرتم د سدرۃ المنتهى خوا کې چې د غي سره جنت المأوا ده معنا د خلکو ارواح اند ورګرځي یا جبريل ته ورځي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و جبريل عليه الصلاه والسلام ما باندې بوتل کول تر دې پورې چې د سدرۃ المنتهى لقل ورور سیدم دې رنگونه دا ونه پټ کړه زنه پویدم چې دا چی شي دي هغه ملائکه د استقبالي لړاغلي وو به جنت داخل شوم په هغه کې کیسه مزیداري ګمبد وی د ملغلرو او دا خور د شو لکه مسک غوندي دغه مزیدار بوی کو د رسول الله د حدیث هم د معلومي جنت شتا او هغه جوړ دی روایت عبد الله بن عمر باندې اول روایت کې راځي رسول الله فرمایي چې بتاسو کې یو انسان کله مرشي نو سره مقام بده باندې هغه خپل زید او شیدو د پیش کېدی شي کدا چې د جنت والا وینو د جنت والا نه او کدا د اور والا وینو به د اور والا نه او دا خبر ورته کوي چې دا ستاسو زید او شیدو د دې پورې چې الله رب العزت تر اوچت کړي قیامت ورځ باندې ارواح د مؤمن انسان جنت له ورځي او د جهنمي جهنم له یو حدیث کې د امر رضی الله ابن عاصم فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه کې وته د انصار یو سړی مړو او ډیر وګړي حدیث ذکر کې به برخه نه چې اواز وشو چې د فرش جوړ کې د جنت نه او روا غوندې د من الجنت د جنت نه او خلاصه کې د دروازه ال الجنت د جنت په طرف باندې چې داغي هغه خوشبوئی د دې انسان خواله د قبر لراځي نیک انسانو دا چې کله مړ شي نو الله نبی فرمای چې د جنت جوړه به وروا غوسره شي فرش بل جنتی او د جنت د خوانو مزیدار اشدار او کلکی ورته اخلاص کړی شي چې داغي خسته بوی به د خواله راځي بل حدیث کې دا راځي پر روایت انس بن مالک انسان چې کله په قبر کې خودلې شي بنده او ملګری ته لاړ شي راوګرځيږي وې دی وخت کې دا دغه د پونو دا کشر اوري چې دوه ملائکه ورته شو کینی ورته وایي چې ما كنت تقول في هذا الرجل دې شړي بارے کې تاسو ویلې رسول الله ورته کی کله شړي چرته مؤمنون هغه به دا خبره کوي چې اشهد انه عبد الله زګوي کوم به خبره باندې چې دا الله بندر او د الله رسول دا کوي به هغه وخت کې دې شي چې کله په سړي دنیا کې د رسول الله د سیرت سره د رسول الله د اخلاق او شمایل سره ځان امختکړي نو به پیژنې چې دا پس موږ نبی دی چې موږ مرته شریک وو نو ملائکه ورته وایي چې وګورستا هغه زید وسیدول د ورونه الله رب عزت تعالی ګور د جنت زیاده رکی رسول الله فرمایي وې دا دوړ شي نه به د انسان وګوري جنت باندې خوشالي وکي او د ورځې چې وګورو نو به دې الله رحمت ثابت شي الله خیر دې جره دې به ولانه یو بل حدیث کې نام راځي رسول الله فرمایي دا نور اسمه مې دا دوه خې د الله نه خونه د چا د مرګ او د چا د ژوند وجنه توريږي موريږي نه کله چې درس تورواله او غیره دا ولیدو فذكر الله الله یاد کړي صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله وی مونږ ته ولیدې چې ته یو شی له لاس ورغوت کې او به مول دې چې برته تیر ورسته شوي دا وجه څه ده لکه سړی طبعا چې ورته چې مخکې حرکت وکړي برته به ورسته شي رسول الله ورته ویلي و ان رایت الجنه ما جنت ولیدو باغی کې د انګورو ویګو اراده مې دا و چې دا زراو او خلم
او تاسو ته اخرى تر شو پر دنیا باقی او به مور ولیدو ما د بد منظر خطن نو لیدل او اکثر اهل مجه بده ور کې لیدل اغه زنانه وي ګوره دې حدیث معلومی جنت هم شته او جهنم هم شته صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله زنانه ولې زیاتې ورزي وېزه کدوې نه شکرې د الله کوي او د قشان لري خاوند او د احسان او کته دی زنانه سره ټول زمانه احسان رسول الله فرمایي وکي او بیا ستنه چې معمولونه حرکت اخو دی خو وګورئ نو به دې چې ما رايت منک خيرا قط ما خو ستنه بالکل چرته خیر نه دی دې کور موږ راغلي په غمونو مسره دي دلته ګور جنت په حدیث باندې ثابت شو او جهنم حدیث مسلم کې راځي پر روایت د جابر سے وی چې شنیش رسول الله فرمایي چې څو سره وعده کې دي چې مګر هغه په دې منځ کې ولیدو وی ور راغی دی خو تو زوري دم چې ورسره شماغه دی وجنه چې دي د لمبه مانړل نشي جهنم لمبه او بده کې وسړیو چې هغه سره به کنجکو د حجاجونو به اغلا کوله دغه به سامانونو کې یعنی د بوجو کې چې کله به د کنجه کورګي او هغه به پوه شو نو ویل چې دا خو دې کې راون خطو او که په پوهه بنو شو نو به د ځان سره د سامان کش کې او به وړو رسول الله فرمایي چې د حجاجونو سو غلا کوي نو د انسان به رب العالمین د جهنم منزل بوشي ودا سره مولید یو بل زنانه مول چې هغه شو ساتله خوراک او ساک دا ورته نو ورکول تر دې پر چې هغه مړ شوله رب العالمین دم دې ور ورغورځوله او به می جنت ولیدو وته زوري دم چې زور مخامخ شوم ما د الله شروع کوي چې دغه سمې وراواله مو تاسو وګورئ ولیکن به ما ته دا خبره ښکارا شو چې دا کار مکوا نو هیڅ یو شنی چې تاسو سره وعده کې دي چې په قرآن او سنت کې د جنت او جهنم باره کې مگر هغه ما په دې منځ کې ولیدو معنی جنت هم شته او جهنم هم شته د دوه باندې مؤمن انسان عقیده لري حدیث کې راځي روایت د کعب بن مالک رسول الله فرمای وې د مؤمن سړي د روح چې د یو مرغه دی چې د جنت دونه پورې انخلي واغې کې اوړي راوړي تر دې پورې چې کله د قیامت ورځ راشي نو الله رب عزت بیرته هغه روح راولي په بدن کې وریږي کې او به خپل ځان لمخې لودري لکه مخکې وبره حدیث هم شویل شوی د موته غزا کې چې کله مجاهدین شهیدان شو رسول الله فرمایي چې مولید د سرو زرو په کټونو باندې درې وړ نه شو او دغه شهیدان چې کله شهیدان شو الله نبی فرمایي د شنو مرغانو په زوري کې دوی ګرځي راګرځي چې کله مازیګر شي د عرش لاندې التا د دوی زالری رضی او التا آرام او دمه به حاصلې پروت ابو هريره سمعني وبل حدیث دی وشکل رب العالمین جنت او د اور پیدا کی جبرئیل راوړي ګوښه د جنت لورشه وګوره دیلا او هغه سره چې مر د اهل لپاره تیار کړی دي تاسو شو وګوره د منظر جبرئیل چې کله راغی او دا انعامات وګاده جبرئیل کې پر خودلې شوی بیرته لاړو ویل وستا په عزت مې قسم هیڅ بر جنت نه خبري گنا اوریدل بر باندې نه کی مگر دله وسن داخلي ته خوري قیمتي زیاده لیکن رسول الله فرمایي چې به الله رب عزت د جنت پرې مکاره او تکلیفونو باندې پټ کی به تور مثال jihad دی زکات ورکول دي روزي دي نور تکالیف نو به ورته ویل چې اوس ورشه وي ګوره د جنت لو هغه څه چې مال د اهل لپاره تیار کړی وي چې کله جبريل وکړو نو وی ویلې ستا په عزت مې قسمي زوی ریدم چې څوک هم دله داخل نشي دا خو ډیر ګران ځای شو اوس جنت لته د خواسته خبره نه ده به ګور لولې وې دا ور ګورو هغه عذابونه چې بده د دې د اهل لپاره ما په دې ور کې تیار کړی دي وې شکل وکاته هغه د بازي سره دي ور سوري د بده بازي نور باندې وی ویلې زما د ستا په عزت او جلال باندې قسمي هیڅ کوم دل داخل نشي شکل دې حالاتونه دا خبر شو ځم په کوی کی دغه مشکلات دی ور دی ولنبې دي دغه نور سره رب العالمین دا به خوښ پرستی او خوشاته باندې پټ کی وی اوس ورشوي ګوره چې کله ورغه وستا په عزت مې قسمې زویر دم دې خبر نه چې هیڅ وته نجات مندنه کې نجات مگر هغه بخمه خدله داخلي وایش پرستی مننه
انسان د جهنم په طرف باندې رواني او تکلیفونه برداشت کول د الله د دین لپاره ودا جنت په طرف سره رواني امام بخاری مسلم کې د دوړ روایت را نقل کړي جنت پټ شوی به تکالیف باندې اور پټ شوی به خواهشات چې کم سره خواهش پرسي بری دنیا کې کېد چې انسان مګور الله جهنم لبوسي او کم سره چې خواهش پرسي نه کېد چې انسان الله جنت لبوسي دې وجه په حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې جنت له داخل شوم بده کې مړي او مزیدار قصر ولیدو او کور ما ویل لمن هذا دا به شاده پاره به ویل شو چې د قریش د یو سړي د پاره رسول الله فرمایي ومدا امید وساتو چې دې شدا بزومه فقيل بما تو ویل شو لعمر بن الخطاب دا قصر او دا بلډینګ دا عمر بن الخطاب دی دله به عمر شه ورزي عمر شه ویلي وک غیرستانه وی ابا حفص لا دخلته زبخه مخسره کول داخل شوی وي او پر غیرتی سړی ته باغیزه کې نوې نو ما اسنه شي خفنش عمر رضی الله عنه څخه وژړل وی ویل یا رسول الله په تابانه چرته غیر یو سړی غیرت کې معنا چې د شکور له ورځي او هغه خبهي ورغله به وي یو حدیث کې نام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج او جنت لاړو دنه مخ یو سړی د هغه په دا کشاره اوریدو جبرئیل په تر وکړه چې دا سړی څوک دی دا بلال صاحب دی دنیا راځي کله بیرته راغی نو بلال نه دا پوښتنه وکړه چې ته کوم عمل کوي چې ته غواړې جنت کې ګرځې رسول الله مخ کې لاړو دی او خادم په صفات وی ویل یا رسول الله زما خو چرته بل عمل نشته خو شکل او د شو کوم نو دوه رکعات موږ به کوم دغه عمل باندې څنګه الله دومره ته خوشاله او راضي چې ایستا د سړی جنت نور داخل امام ترمذی او حدیث نقل کړي پر روایت عبد الله بن مسعود او دا ډېر مزیدار حدیث دی توجه رسول الله فرمایلی دی وزما ملاقات شو د ابراهيم عليه السلام سره چې په کوم شپه باندې برزه ختم معراج نه فقال ما ته ویل شي يا محمد ستاسو امت باندې اسمانه خو السلام وای او دا اطلاع ورته ورګه چې د جنت ډیره مزیدار خاور لري خوږی او بل لري او دا ډاګ دی د دې ونی چې دی هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سوچ دغه تسبیحات باندې په یو تسبیح باندې وونه الله را ټوکي دا انسان که په دکان کې نشم دا ویلې شو که په لار باندې روان دا ویلې شو که په ګاډي کې نشم دا ویلې شي چې کله انسان مرشي به یو سبحان الله ارمان دل ورشي دا څومره په له ولعب کې موږ دا شو سیده وخت یې سبحان الله دا معنا الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی والحمد لله دا معنا چې څومره صفاتونه د کمال دي دا ټول څنګه الله له ثابت دي ولا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نو الله ډیر انتهایی لوی دی عظیم ذات یو بل حدیث کې راځي په روایت جابر سے رسول الله فرمایلی دی من قال سبحان الله وبحمده وچا چې د شي ویری سبحان الله وبحمده الله د هر قسم نقصان نه پاک دی او ټول د کمال صفاتونه غل ثابت دي جنت کې ورته رب العالمین یو کجوره ورنالک ورته وکړل شي او دنیا کې फायदा ده د الله نبی فرمایي کو دومره ګناهونه دي کړي لکه د سین زګ الله رب العزت مستاف او د سبحان الله وبحمده باندې جسل کړ دي ویلي د ټول ګناهونه الله ختم کړي سوره فرقان کې الله فرمایي چې الله به ایسه د نیکی ورته واړي اسیا چې هغه فرعون خزوا ایمیل ربي یا رب زما جوړ کمال عندك اساس ربيتن یکور بالجنه و جنت دنه معلومیږي چې جنت شته زګه خو اشیاء دا طلب کړو او حدیث کې دا راځي من بنا لله مسجدا بنى الله بيتا في الجنه رسول الله فرمایي چې کوم سړی د الله لپاره په دې دنیا کې جمعات مسجد جوړ کړي رب العالمین بدله په اغه دنیا جنت کې یو کور جوړ کړي بل حدیث کې راځي چې دا به څومره شي یو ظالم مرغه یاد کړی دغه چې وړونه ځاله ده رسول الله ویل د دې ظالم په اندازه باندې کار شې شړې په دې جمعات کې وکي معنا دی وی کې په اندازه باندې کار وکي دې شړې رسول الله فرمایي رب العالمین په اغه دنیا کې کور جوړي د جنت
یو حدیث کې راځي پر روایت ابو موسی اشعری رسول الله فرمایلی دي وجه کله رب العالمین د یو سړي د بچی روح حواله او قبضيږي نو به ورته وایي چې اے ملک الموت وېزما ته بنده هغه بچی د روح تاسو را قبض کی چې سترګې برمانی خلیدي هغه را قبض کی د ظلم ودا مراټو لکړه هغه ویل چې نعم یو بچی لرلو او داغه روح موږ راواغسو رب العالمین به وایي چې فما قال دي سړي نو سو ویلي جزه فزه وکړي کنه نو ملک الموت ورته وایي چې ستا حمد ویل او د شی ویل چې ان لله و انا الیه راجعون الله رب العزت به وایي چې جوړه کړي له زمره بندر لپاره بیتن یو قربري جنت کې او نو مرده کې بیت الحمد ستا بچی دی هغه بارکه درک مرګ فیصله رب العالمین وکړه نو کوته څومره جزه فزه وکي هغه جوړیږي بینا روح به نه راځي که خبردار چې انسان به صبر وکي او د شي وي شي ان لله و انا الیه راجعون پم د یو دعا باندې رب العالمین دی انسان له جنت کې کور جوړ کړو دا کور نوم به دی بیت الحمد د حمد کور یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څوک چې بشپورس کې 12 رکعات کې شواره د فرضونه ان د سنت وکي الله رب العزت الله یو کور په جنت کې جوړي سار سنت دی او نمازبګین سنت دی او د قشن د ماقام او ماخستان انسان د دې اهتمام کوي رسول الله فرمایي نتیجه به دی چې رب العالمین بدلا او اغي دنیا کې یو کور جوړ کی دې جنت ډېر دروازې دي جنتین شکل ورزي دغه لپاره مخکې قران کې الله فرمایي اخلاص شي خوشبوئی په څومره اندازه باندې وړاندې روانه ده او ارش جهنمین دې نو دوی شکل نږدې راوړل شي یو د دروازې خلای شي دا بڑا شروع دې به ورختا شي دغه نه به ورسره به سخت عذاب لبوجي دنه او دغه عذاب د الله نبی فرمایي چې په خله کې ورته زنجیر یو دنه کړی شي کندتار او د خاص اندانو به بار کړی شي او به بلند جهنم کې پروتي دلیل به دې باندې چې دروازې د غوړ لپاره مشته د لپاره خود مؤمنانو د لپاره مخکې اخلاص شي کله چې دې اور ورزيد جهنم څوګیداران ورته وي تاسو د الله رسولان نو راغلي د الله یتونه تاسو نو بیان کړی او د دې ورځې د ملاقات نه تاسو نو يرولي دا ټول بو شي ولنه کانو چې تاسو ارسل دینه پوي او بهم تاسو مخالفتونه کړی دي نو اوسې په زور باندې وینه نه بس دوی کو غواړي کنه غواړي الله به بزرګ بوش قران کې رب العالمین فرمایي جنتونه د عدن خلاص کړي شي به د خلکو لپاره دروازې او تکي به بږي کړي او دیو به هر قسم میوه او شراب ځان لرا غواړي رسول الله فرمایي پر روایت سهل ابن سعد جنت کې اته دروازې دي دغه دروازه شاغله ویل شي باب الریان دی باندې باندې داخليږي مگر هغه انسانان چې هغه روزدار دي روزه کې لوګم دا تند نه خو لیکن دا تند ډیره سخت دی په نسبت سره لوګیلا او بل حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې خرچه کړه او انفاق کړه دو شیونه ان دو جوړي لکه دو جامې شوي دو اصله شولې په واله چې وګړي چې هر شي دی یو نه وینا د الله په دلاره کې وېد شي انسان له دعوت کې دي شي بلنه به کې دي شي د جنت د دروازو چې یا عبد الله اې د الله بنده دا غره ده کم سړی چې هغه د منځ ولا وي د لبه باب الصلات خو نوازونه کې دي شي چې په دنیا کې جهادونه کړی د جهاد دروازه بدل आवाज کوي او چې صدقې ور کړی د صدقې دروازه بدل आवाज کوي چې په موږ باندې راځي مجاهدین مزل له دروازې چې په موږ راځي او کم سړی چې روزدار دی دغه لپاره باب الریان आवाज کوي ابو بکر شبی ویلي وېسما مور پلان رسنه قربان یا رسول الله ته چې څوک وي چې په ټولو دروازو باندې غل आवाज کوي دي شي ام دغه شند دي ذکر او کاظمین الغیظ او صدقه او جهاد او منځ او روزه رسول الله ویل نعم وارجو امید ستم ان تكون منهم چې هغه تمام په هغه انسانانو کې وي چې د جنت د ټولو دروازې تعالی واسونه هغه حقیقت چې ابو بکر هم دومره اوچت انسانو
حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و ایڅو بداس کې نشي چې او دسو کې ورته کې ساو دسو کې معنی تکمیل او به وي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم دې خبر باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه کی واجب دی شریک نشته او دا گوئی کوم چې محمد د الله بنده او رسول دی د جنت د ټولې دروازې ته وړه د اخلاص شي د داخلي کې چې په کومه باندې او غواړي او رسول سره دغه ټوکړه یې شوی دا امام ترمذی پر روایت چې اللهم اجعلني لما وغرزوا من التوابين دا اغه انسانانو چې توبه استلی وي وجعلني ما وغرزوا من المطهرين دا اغه پاکانو ام ظاهري پاکه ام باطني حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما من مسلمین نشته هیڅ مسلمان چې دا غره پر درې بچي وفات او بلوغ لرسیدلی نه مگر دا چې کله جنت ته ور داخليږي د ته وړو دروازو سره ورته غوي مخامخ شي او من ايها شاء دخل شي په کومه دروازه د سړي وګړي د ځان سره به داخلي او په دې شرط باندې چې دې انسان په صبر او کړي او جزې فجر باندې کړي نه نو موږ تاسو د خبره وکړي یو مو دا ویل چې جنت شته کوم انسان چې دین انکار کوي دا غلطه خبره ده دویم د جنت لپاره دروازې او د عرش جدا جدا لیکن دغه جنت د سړی داخلي کې په ایمان منځ باندې د فرش حفاظت باندې په فیدی مجلس نه کول د وادي پابندي د امانت لحاظ د مانزه حفاظت خلکو له خیر ور کول شکل د جوړول چې تعالی سړی وګوري چې الله رایج ځکه ستاسو دا شکل بالکل د الله قانون برابر جوړي د قران او سنت لاندې ژوند تیرول د مصیبت په وخت کې صبر کول او د نعمت په وخت کې شکر مسلمانانو باندې بدنام نه لګول د مسلمانانو باندې کې جداین را وسره د خلکو بزرګ کې اسلامینه د ګوندی سره کو سلوک چې بادشاہ او دروغونه وای پاک دامنی اختیارول معاملې کې نرمي ډیر اهل عیال الله رب عزت درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي ایمان درکې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي پریوته شړې غره اوچتای د شړې کار نه غل کار پیدا کوي او د خپل شر د خلکو نه بند کی دا کارونه چې کله انسان وکینو الله رب العزت به دې جنت ته ور داخل کی سبب ان شاء الله د جنت پر اخوالي او د قشن دغې د نمونه بارکه خبرې چې څومره نمونه دي او څومره دې پر اخواله دي الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي وصلی الله تعالی خیر کوي پریوته شړې غره اوچتای د شړې کار نه غل کار پیدا کوي او د خپل شر د خلکو نه بند کی دا کارونه چې کله انسان وکینو الله رب العزت به دې جنت ته ور داخل کی سبب ان شاء الله د جنت پر اخوالي او د قشن دغې د نمونه بارکه خبرې چې څومره نمونه دي او څومره دې پر اخواله دي الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي وصلی الله تعالی خیر الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي وصلی الله تعالی خیر څومره دې پر اخواله دي الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي